بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه دوستانو. زما دغه لیکچر چې دا د شپږم موډیول دریم لیسن اړوند ده او موضوع یې ده ډیټ اینډ ټایم ریلیټډ بلټ ان فنکشنز. دوستانو بلټ ان فنکشنز چې کوم دي دا د مایکروسافټ لخوا په اس کیو ال سرور کې ځای پر ځای شوي دي ترڅو زموږ ستاسو په کویریز کې چټکتیا او اسانتیا رامنځته کړي. دوستانو په دغه لیکچر کې ما ستاسو دوه فنکشنونه راخیستي دي چې لومړی فنکشنز ده DATEDIFF ده او دوهم ده DATEDIFF ده. دغه دواړه فنکشنونه چې د درې پیرامیټرز اخلي چې لومړی پیرامیټرز ته انټرول وایي یعنی دغه او دوهم پیرامیټرز چې کوم د هغه د ډیټ سټارټ ډیټ ده او دریم پیرامیټر یې اینډ ډیټ ده. دغه فنکشن یعنی DATEDIFF یا DATEDIFF چې ده دا معلوموي چې د سټارټ ډیټ او اینډ ډیټ په منځ کې څو کاله فرق ده یا څو میاشتې فرق ده یا څو ورځې فرق ده یعنی دغه DATEDIFF یا DATEDIFF انډرسکور بیک چې ده دا د دوو تاریخونو په منځ کې فرق معلوموي کوم چې موږ په لومړي پیرامیټر کې ورته ښودلی وي. یعنی که دلته زما ورته ویل دي چې دغه سټارټ ډیټ او دغه اینډ ډیټ په منځ کې څو کاله توفیر ده هغه ماته وښایه یا یې سلیکټ کړه. که زه چیرې دغه کویریز سلیکټ کړم او ایگزیکیوټ کړم زما ته به ووایي چې ستاسو دغه دوو تاریخونو په منځ کې 3 کاله فرق ده. همدا ډول که زه چیرې دغه زه ورته منث یعنی میاشته واخلم دا به هم ماته معلوم کړي چې دغه دواړو تاریخونو په منځ کې څو میاشتې فرق ده یعنی 36 میاشتې فرق ده. همدا ډول ورځې د دغو دوو تاریخونو په منځ کې 1124 میاشتې فرق ده. دوستانو همدغه ډول DATEDIFF انډرسکور بیک هم کار کوي. دا هم د دوو تاریخونو په منځ کې زموږ ته توفیر ښیي چې کوم چې زموږ په لومړي پیرامیټر کې ورته ښودلی وي. که دلته زموږ ایئر ولیکو منت ولیکو یا ډے ولیکو. دوستانو د دواړو ترمنځ فرق دومره ده کله چې DATEDIFF موږ ته ریزلټ راکړي یا ریټرن ډیټا راکړي یا ویلیو راکړي هغه ډیټا ټایز به انټیجر وي او که چیرته DATEDIFF انډرسکور بیک چې ده هغه موږ ته ریټرن ویلیو راکړي یا زموږ ته چې کوم ریزلټ راکوي هغه ډیټا ټایپس به بیک انټ وي کوم چې ډیره لویه ډیټا ټایپ ده د انټیجر په نسبت. دوستانو دغه اوس زموږ د نن ورځې لیکچر موضوع تر بل لیکچر پورې مو په لوی چښتن سپارم. الله مو مل شه.